السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېره خوندوره جالب ویډیو سره ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر شوی یم. ټیکنیکل نقیب په د هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وئ، په صحت به منظم وئ. ستاسو ته ملګري نن ډېره خوندوره اپلوډ پرې طریقه راوړې چې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې په خپل فیسبوک پیج کې دغه رقم تاسو سیټینګ وکړئ چې که ستاسو په مسینجر په فیسبوک په پیج چې کوم دی په کې څه ګوته راولګوي یا ملګري ستاسو پیغام راولږي چې ماته جواب راکړه. ستاسو ته ملګري یو سیټینګ په فیسبوک په پیج کې دروښایي چې ستاسو هغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ چې ستاسو څه خط لیکئ ملګري چې ستاسو څوک په مسینجر کې فیسبوک په پیج کې ګوته رالګوي ستاسو طرفه ملګري ډایرکټ وخته جواب میلاویږي. تاسو دغه سیټینګ څنګه کوئ ویډیو تر اخره پورې ګورئ. د ویډیو که ستاسو لایک کړئ نو مهرباني وکړئ د ویډیو سره لایک کړئ. که ستاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زما چینل دوسره سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې چې کوم د ګنټۍ نشان هم دی دا هم ستاسو کلیک کړئ چې په زما سکرین ته راغلئ ملګري. ستاسو دلته اول وار راشئ دلته ملګري ستاسو په خپل موبایل کې لایټ فیسبوک را ډاونلوډ کړئ. ما سره چې کوم دی دلته دغه لایټ فیسبوک موجوده است. تاسو باید دلته راشئ دغه لایټ فیسبوک نه دلته کلیک وکړئ. کله چې ملګري دلته په دغه لایټ فیسبوک باندې کلیک وکړئ تاسو باید دلته دغه لایټ فیسبوک را خلاص شي. چې کله تاسو دلته دغه لایټ فیسبوک را خلاص شي ګورئ ملګري دلته تاسو باید دلته راشئ. دلته تاسو چې دلته دغه پوسټان کې درې ټکي یا د درې لاینه چې کوم څه ښکاري په دغه درې لاین هم دلته ستاسو کلیک وکړئ. کله چې په دغه درې لاین هم کلیک وکړئ دلته راشئ دلته ستاسو په خپل پیج باندې کلیک وکړئ. څرنګه ستاسو دلته په پیج باندې کلیک وکړئ ستاسو دلته دغه پیج هم راخلاص شي. لږ انتظار باید تاسو ورته وکړئ. ګورئ دلته ملګري ماته دا هم پیج کوم دی دغه پیج هم ورته راخلاص شه. دلته راشئ دلته ملګري ستاسو چې دلته دغه په څنګ کې د سیټینګ آپشن ښکاري تاسو باید دلته راشئ په دغه سیټینګ آپشن ته دلته کلیک وکړئ. څرنګه ستاسو دلته په دغه سیټینګ آپشن ته کلیک وکړئ دلته ستاسو بل سیټینګ راخلاصېږي. ګورئ دلته دغه دویم یو آپشن دی میسیجز. تاسو دلته راشئ ملګري په دغه میسیج آپشن ته دلته کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه میسیج آپشن ته کلیک وکړئ ګورئ ستاسو دلته دغه رقم ته بل سیټینګ راخلاص شو. تاسو دلته راشئ دلته ملګري ستاسو په خپل پیج کې دغه آپشن راخلاص کړئ. ګورئ دغه چې کله تاسو دلته راخلاص کړئ دلته تاسو باید دلته راشئ دغه لاندې دویم یو هم چې کوم دی دغه هم ستاسو راخلاص کړئ. ګورئ دغه دریم یو خو چې کوم دی دغه راخلاص دی که دغه نور راخلاص تاسو دغه هم راخلاص کړئ. دلته راشئ دلته دغه یور آپشن چې کوم ښکاري ګورئ دغه ستاسو باید دلته راشئ په دغه یور آپشن ته دلته کلیک وکړئ. څرنګه ستاسو دلته په دغه یور آپشن ته کلیک وکړئ ګورئ دغه انګلیش خط چې کوم دی ستاسو ته دغه خو اول نه پکې لیکلی شوی دی. که ستاسو څه دغه پښتۍ خط پکې لیکئ لکه څوک چې ستاسو په مسینجر کې دا پیج چې کوم دی ستاسو څوک پیغام راولږي ستاسو چې کوم دی ملګري دغه ځای نه ډایرکټ ستاسو پیغام چې کوم دی دته وررسېږي دغه میسج دته خپل پیغام وررسوي. صحیح که ملګري دلته خو ما پښتۍ خط اول نه لیکلی دغه مو پکې پوسټ کړه. صحیح ده ملګري ما ورسره ولیکل چې ستا پیغام مو ته راورسېده ستاسو ته جواب میلاو شي. ستاسو چې کله هر قسم ته ستاسو دلته ورته ولیکل صحیح ده ملګري ستاسو باید دلته راشئ دلته ملګري ستاسو دلته دغه لاندې سیو آپشن چې کوم ګورئ ستاسو ته ښکاري ستاسو باید دلته راشئ په دغه لاندې سیو آپشن ده دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه سیو آپشن ته کلیک وکړئ دغه میسج چې کوم دغه پکې سیو شه. صحیح ده ملګري ستاسو ته چې څوک د فیسبوک پیج چې کوم دی هغه په مسینجر کې ستاسو ته څوک ګوته راولګوي یا ستاسو ته څوک خط راولږي ستاسو ته ملګري د فیسبوک د پیج نه خپل خاص ته پیغام میلاو شي. صحیح ده ملګري ستاسو فیسبوک پیج چې کوم دی هغه نه چې تاسو په مسینجر کې څوک ګوته راولګوي ډایرکټ ستاسو نه بهر به اجازه ته پیغام چې کوم ورته میلاو شي ولا ورته وایي ملګري چې تاسو هر څه ورته لیکلی وي چې تاسو لږ صبر وکړئ ستاسو ملګري دغه جواب میلاو شي. ستاسو ملګري دغه په اسانۍ طریقه سره وخت جواب ورکړي. ستاسو نه ملګري نه اجازه غواړم د الله په امان.